و طریقة نامه هذا موارد زیل را به خوانش می‌گیریم. یک مردم شهر کابل حملات وحشیانه رژیم خونخوار و دست نشانده پاکستان را بر خاک افغانستان محکوم نموده و خواهان ختم فوری حملات هستیم. منګه په دې خپل اماراتو ډېر زیات خوشحالي موږ په افغانستان کې دوه حکومتونه صحیح حکومتونه راغله چې یو امارات دي او یو سردار داود و د سردار داود نن دوی پسې اړولې ده پاکستان ته وایم چې اول ځان اصلاح کا اسلامي خلک یاستئ مسلمان خلک یاستئ که ځان نه اصلاح کوئ او د افغانانو جذبات راپورته شول د روسانو او د امریکایانو حال به وي نو بیا به توبې باسئ بیا به هم توبه نه قبلېږي انشاءالله تعالی فدایي حملې ته مو لاړي مخامخ جنګ ته مو لاړي هر څه ته ولاړي موږ په هېڅ چا باندې بیا صرفه نه شو کولی ولې په دې چې موږ خپل الله ته غاړه خلاصو خپل پیغمبر ته په ورځ آخرت کې الله ته موږ غاړه خلاصو اول پیغه کوو چې ځان اصلاح کړه چې ځان نه اصلاح کوي بیا موږ چا به هم پروا نه لرو بیا د پاکستان حالات به د امریکا او د روس غوندي دوم ملت افغانستان در برابر هر گونه تجاوز متحد بوده و در کنار امارت اسلامی افغانستان می باشیم و از فداکاری های مجاهدین سربکف در خط مقدم جبهه حمایت و پشتیبانی می نماییم. از مردم مسلمان پاکستان تقاضامندیم تا علیه رژیم نظامی و دست نشاندهشان نگذارند روابط دو ملت مسلمان و برادر برهم بخورند. از کشورهای منطقه به خصوص جامعه جهانی تقاضامندیم تا در برابر تجاوز آشکار رژیم پاکستان واکنش سریع نشان دهد و نگذارند یک بار دیگر دامنه جنگ و خونریزی گسترش پیدا کند. ما مردم شهر کابل در صورت تداوم حملات و هدایت شیخ سعید امیر المؤمنین حفظه الله تعالی آماده هستیم در خط مقدم جبهه برویم و از نظام امارت اسلامی افغانستان با خون خویش دفاع نماییم. د دې لپاره چې پاکستان نظام ته جابر هغه فوج ته یو پیغام ورکوي یو میسج ورکوي چې هغه د فوج کې چې دننه کومه جابره کړۍ ده چې د یهودو د کفارو مشرکینو په رهبري باندې دوی دلته تخریب کوي اسلامي نظام تخریبوي یا زموږ خاورو ته یا ولسونو ته ضرر رسوي چې د دې کار نه دی منع شي یا دا نورو جنرالان منع کړي یا د پاکستان علماو نه دا غوښتنه ده سیاسیون نه دا غوښتنه ده چې دا خپل جابر فوج له ګرباله ونیسي او منع کړي چې د افغانستان اسلامي نظام ته هغه نظام ته چې د افغانستان وګړي ولسونه 15 کاله داسې نظام په ارمان دو او دا د افغانستان د وګړو نه جوړ شوی نظام ده نو دغه ارماني نظام ته ضرر نه رسوي او خاورې ته ضرر نه رسوي په یو بانو چې ټول دروغ باندې دي او که چېرته نه منې کړي نو انجام به بیا د پاکستان هغه مقتدر نظام ته فوج ته او پاکستان ته په خیر نه وي دوی خو دلته اسلامي نظام تخریبوي خو انشاءالله تعالی موږ افغانان علما او ولسونه ټول قومونه که هغه پښتانه دي دري ژبه دي او که تاجک ته ازبک هزاره ټول د خپل نظام تر شا تاسې ولاړ چې بیا به انشاءالله دا سپین بیرغونه د پاکستان په ولایاتو په اسلام آباد به راپاند وي انشاءالله تعالی
لالمی په فرض کرتا غزا تملا تړلی په هر پلبی پل دمایش کملا تړلی په هر پلبی پل دمایش کملا تړلی مالک په نندار دی د جانان غزا نستای مالک په نندار دی د جانان غزا نستای او وای چې حتما نن بریا تملا تړلی ژوندی دی د پاکستان ملت مړ دی د پاکستان پوځي نظام دا مرتد نظام دا یهودي نظام د خپل امارات نه غوښتنه لرو چې موږ په وسلو سنبال کړي او اول ختم ولېږي دغه د موږ ارمان ده موږ جنگ ته آماده یو چې خپل د سره تیر شو د خپل ننگ و ناموس دفاع وکړو. مردم افغانستان برای خودتان برای تمام جهانیان معلوم است که در جنگ ترس راست نداره یکیش بر صد می جنگه او چمتو استاد هستیم که قمانده شو از امیر صاحب ما یک دقیقه استاد نمیشیم نمیمانیمش یعنی د اسلام تر پښو لاندې کو د انساني حقوق تر پښو لاندې کو موږ دا غوښتنه لرو چې د خپل بمبارونه بند کړي او که موږ ته د امیر صاحب امر وشي په شپه کې موږ خپل ځانونه اسلام آباد ته رسوو انشاءالله تعالی. مردم شریف شهر کابل یک گرد همایی را برام داختن که در صحن مسجد عیدگاه امروز شما شاهد بودید تمام رسانه‌ها حاضر بودند که ما به خاطر تقویه کردن عملات رژیم نظامی پاکستان و دفاع از نیروهای امارت اسلامی افغانستان و در کنار امارت اسلامی افغانستان ایستاده شدند ما امروز یک گرد همایی را برام داختیم تا به جهانیان نشان بدیم که ما در کنار نیروهای نظامی امارت اسلامی افغانستان هستیم و از خاک و نوامیس ملی خود دفاع می‌کنیم. د کابل ولایت با شهامت او غیور ولسخه قدردانی کوو چې د اسلامي نظام په څنګ کې درېدلې دي لکه څنګه چې تاسو نظام په څنګ ولاړ سي نظام هم داسې تاسو په څنګ ولاړ دی اسلامي نظام د خلکو دی خلکو د اسلامي نظام دی او هیڅ متجاوزګر نه پرېږدو چې زموږ په خاورې کې تیری وکړي او تجاوز وکړي او د دوی تجاوزات ته په قاطع پاس هغه ورکوو قاطع جواب ورکوو انشاءالله. لاس تړلی